سلامونه شیر جانه جوړ په خیر. سلام علیکم پلار جانه، څنګه یې؟ ښه یاست؟ ښه دی، زه بیخي ښه یم، شکر دی. څنګه وه شپه دی؟ ژوندی اوسې، زه هم جوړ روغ یم، سلامت اوسې. ما شپه بیخي ښه ویلې ده چې تا شپه هم په خیر تېره شوې وي. نو ویښتان خو دې جوړ کړي دي یو څه؟ شکر دی پلار جانه، زه هم بیخي ښه یم، شپه مې بیخي ښه وه. نو پلار جانه ویښتان مې داسې لږ ارسه جوړ کړل. یو نه ښایسته ښکاري. دوه درې ځله چې ما ولیدل لږ زیات شوي وو، خو بیا ما خپله نزاکتا درته ونه ویل، ځکه زه نه غواړم تا په شخصیاتو کې ډېر خبرې وکړم. یو څه چې خپله سړی په خپله یې جوړ کړي، هغه که لباس اغوستل وي، که مثلا د ویښتانو جوړول وي، په خپله چې سړی جوړ کړي، بیا سړی ورته وایي چې اوس ښه ښکارې، ته ډېر زیات ښه تاثیر لري چې سړی ورته وایي چې دغه کار وکړه، ولې دې ویښتان داسې دي، ولې دې داسې نه دي. ویډیوګانو ما خپله هم چې وکتلې ورته متوجه شوم، ورته ومې کتل بیخي ډېر زیات و. بیا ما هم وویل ځان سم فکر وکړم چې لږ یې کم کمه ښه به وي، ښه ښکارېږي. ډېر ښه فکر دی. همیشه د انسان د خپل ځان په باره کې چې یوه ارزیابي کړو، دا ډېره ښه ده. مثلا ته یوه خپرونه ثبتوې، بېرته یې اورې او بیا په هغو کې ته خپل نیمګړتیاوې په ګوته کوې، دا ډېره ګټه تا ته رسوي. یا مثلا حتی ګوره ته خپل ویښتانو ته دې متوجه شوی، حتما خبرو ته دې متوجه شوی وي، طرز د فصاحت و بلاغت چې دی دو ته متوجه شوی، د کالیو اغوستلو ته دې متوجه شوی. نو دا ښه نظر دی. لکه سړی چې آینې ته ودري او خپل ځان ګوري، بعضې خلاوې چې بدن کې وي که نه هغسې مې وي، نو دا ښه نظر دی. نو ما هم چې ولیدل بیخي ډېر زیات شوي وو، نو ما هم لږ څه کم کړل، انشاءالله په آینده کې نور هم څه جوړوم. یو څه چې په نظر کې سړی ونیسي هغه دا دی چې د حدیث هم دی، حدیث دی، پیغمبر د خدای ویلي دي چې تاسو یعنې نران د ښځو په شکل ځان مه جوړوئ او ښځې د نرانو په شکل باندې ځان نه جوړوي. حتی دا خبرې کړې ده چې خدای لعنت په هغو کسانو ویلی دی چې که نر وي هغه د ښځې په شکل باندې ځان جوړ کړي، او که ښځه وي د نر په شکل باندې ځان جوړ کړي. نو زه ډېر طرفدار یم چې که یو نفر نر وي هغه مردانه واوسي، که نه طرز د لباس یې، طرز د خبرو یې، طرز د ویښتانو د جوړولو یې، هر څه یې باید مردانه وي. نو تو بله ښه خبر نشته. نو رښتیا هم پلار جانه، رښتیا. صحیح. نو خوشحال جان او زهیر جان او مسکا جان خو نن نشته. ما تا به په یوه داسې یو عادت باندې خبرې وکړو چې زه فکر کوم چې هغه به ډېر د ځوانانو او مشرانو مربوط کېږي. په نورو خپرونو کې به موږ دوی سره ولرو. صحیح ده پلار جانه، صحیح ده، ډېر ښه نظر دی. یو فکر وکړم زهیر و خوشحالم، مسکا درس درلودل او سبا ته کوم امتحان دی، هغوی لپاره ښه نظر دی. صحیح ده. نو که خبرې ډېرې زیاتې نه شي، نن به ما او تا په یوه داسې عادت باندې خبرې وکړو چې هغه له بده مرغه د افغانانو په کورنیو کې، نه د موږ په کورنیو کې، په مجموع کې، په ټولو کورنیو کې هغه شته دی، او د هغو د له منځه وړلو لپاره باید ورو ورو ګامونه واخلي، او حد اقل باید که هیڅ نه هم وي موږ باید دغه افهام، دغه ذهنیت په خلکو کې خپور کړو چې کوم څه اولویت دی په کورنۍ کې او کوم څه نه دی اولویت. دو برخې ته به راشو. که تا خوښه وي چې په دو برخه باندې یو څه خبرې وکړو، بیا به د خپرونه سره ټوله کړو. صحیح ده پلار جانه، صحیح ده، زه بیخي درسره موافق یم. ځکه یې تا نه پوښتنه وکړم چې دغلته د کورني بحثونه چې کېږي یا په بیرون کې کوم بحثونه چې کېږي، خلک په څه باندې مصروف وي، خلک په څه باندې خبرې کوي روزمره ژوند کې، عادي ژوند کې مثلا. نو پلار جانه دلته زیاتره دغه سیاسي بحثونه ډېر کېږي، یعنې هر چېرته مثلا اکثریت وخت سیاسي بحثونه ډېر وي. موږ تاسو په کورنیو کې په مجموع کې له بده مرغه دغه تېر ۴۵ کاله جنګ چې و په افغانستان کې، دو بد پایلې همدغه دي چې افغانانو لپاره یو شی مهم دی چې هغه جنګ دی، چې هغه ویراني ده، چې هغه ظلم دی، چې هغه زیاتی دی. چې چېرته د جنګ په باره کې خبر وي، افغان به هلته لومړی اورېدونکی او لیدونکی او نظر ورکوونکی وي. دغه موضوعات ډېر وخت د احساساتو پر بنسټ وي، نه د علم او عمل پر بنسټ. له بده مرغه د افغانانو په کورنیو کې ته چې ورشې، که کورنۍ ته ورشې، په کورنۍ کې به دوی بحث سیاسي وي. که بازار ته ولاړ شې، هلته به بحث سیاسي وي، په سیاسي موضوعاتو به غږېږي، په حکومتو کې به خبرې کوي.
که چیرته په ټکسي کې کېنې ټکسي وان سره کېنې دی په همدغه مسایلو تا سره خبرې کوي که یوه دکاندار ته ورشي یو شی ته اخلي که دوې خبرې اضافه ورسره وکړي دی په سیاسي موضوعاتو تا سره خبرې کوي که له بله مرغه موږ د انجینر او ډاکټر سره کېنې دی په سیاسي موضوعاتو تا سره خبرې کوي که چیرته جومات ته ولاړ شي کلي ته ولاړ شي هلته به هم همدغه سیاسي موضوعات وي یوه رادیو به غوږ ته نیولي وي سیاسي موضوعاتو نه به یو خبر به یې رااخیستی وي په هغو به یې مجلس نیولی وي وخت به ټول په هغو باندې ضایع کړي دا هغه څه دي چې له بده مرغه د موږ او تاسو ټولنه یې د پیشرفت تعالی او ترقۍ نه وروسته پاتې کړې ده افغانان باید دې ته متوجه شي موږ څه کوو موږ څه ګورو موږ په څه باندې خپله انرژي مصرفوو موږ په څه باندې خبرې کوو فرض کړه ډاکټر دی دې په ځای چې موږ یو ډاکټر په خپل مسلک کې درس ویلی 4 کاله یو واره درس ویلی 2 کاله اضافه درس ویلی تخصص یې اخیستی دی دې په ځای چې موږ ډاکټر نور هم په خپل طبابت کې اختراعات وکړي ابتکارات پکې وکړي دی راځي په سیاسي مسایلو خپل وخت ضایع کوي له بله مرغه موږ انجینر دې په ځای چې دی په ساختماني موضوعاتو د ورځې پرمختللي موضوعاتو باندې دی ریسرچ وکړي تحقیقات وکړي نوي موضوعات را پیدا کړي دی راځي په سیاسي مسایلو باندې ځان بوخت دی همدغه ځکه مثال درکوي موږ یو دکاندار دغه اول قدم چې دا اخیستی دا تجار دی دی که چیرته په خپل دغه تجارت په اصولو څنګه دی کولی شي چې خپل دغه برخې ته نور هم رونق ورکړي څنګه کولی شي د یوه دکان نه 2 دکانه جوړ کړي 2 نه 3 جوړ کړي 3 نه 4 جوړ کړي څنګه کولی شي چې دی په 2 برخه کې نور هم پیشرفت وکړي یو ښه تجارت جوړ شي ولې دی په دغه مسایلو باندې خبرې نه کوي فکر د وخت په دې باندې نه ضایع کوي چې دی راځي په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي په افغانستان کې د ډېره افتضاح آمیزه خبره ده د موږ د پیشرفت یوازینی عامل همدغه دی چې له بده مرغه موږ افغانان چې تیر 45 کلن جنگ وهلی دي یوازینی شی چې ورته مهم دی جنگ د دوی لپاره اوله خبره ده نه یوازې په افغانستان کې جنگ در خصوصي دی چې موږ هغه سیاسیون چې هغه د افغانستان په سیاسي چارو باندې پوه دي موږ ځوانان چې په سیاسي چارو باندې پوه دي همدغه یې برخه ده مسلک دی دوی حق لري چې د افغانستان په حالاتو باندې خبرې وکړي د افغانستان که راووځي بیرون ته بهر راوځي اوس مثال درته درکړم د ایران او د اسرائیلو جنګ و په اسرائیلو کې په ایران کې خلک دونه مصروف نه وو په دې جنګ باندې لکه افغانان چې مصروف وو امریکا حمله وکړه په ایران باندې ته هیڅ امریکایی انجینر نشي پیدا کولی چې په دوی نظر ورکړی ته هیڅ امریکایی ډاکټر نشي پیدا کولی چې په دوی نظر ورکړی وي ته هیڅ امریکایی بزګر نشي پیدا کولی چې په دوی نظر ورکړی وي ته هیڅ امریکایی عادي وګړی نشي پیدا کولی چې په دې حمله د نظر ورکړی وي راوپلټئ د ټولنیزو رسنیو راوپلټئ چا نظر ورکړه سیاسیون هماغه پکې دخیل وو ته که د امریکایي نه پوښتنه وکړې د افغان په صفت کې ته ورشي خبره ورسره وکړې او ووایې چې مبارک دی وي امریکا حمله وکړه فرض کړه یا دا خبر ورته وکړي دا درته وي په ما پورې څه وایي کوي دولت کار دی هغه وکړله ما ته دا اولویت نه دی ما ته ډېر نور اولویتونه دلته شته دي ما ته مې ځان مهم دی ما ته مې صحت مهم دی ما ته مې اولاد مهم دی ما ته مې کورنۍ سالم چاپېریال رامنځته کول مهم دي ما ته د ټولنې کې د ښې رویې د ښه برخورد د پیشرفت تعالی او ترقۍ دغه مسایل مهم دي دولت په خپل کار کوي نو ما غوښتنه زړګی تا نه دا ده مخکې دونه چې زه راشم دغه اصلي عادت چې موږ تاسو غواړو په کورنۍ کې رامنځته کړو ما تا نه غوښتنه دغه ده په هغه څه کې چې تا تغییر نشوای راوستلی انرژي دې په هغو باندې مه مصرفوه په هغه څه کې چې تا ګټه نه وه انرژي دې په هغې باندې مه مصرفوه بیرونی مسایل ولې تا ته مهم دي ولې افغانانو ته جنګونه مهم دي اوس دا د ایران او د اسرائیلو جنګ نه فرض که د نړۍ داسې یو هیواد چې هغه نوم یې افغانانو هیڅ نه وي اورېدلی کینیا وي یو بل هیواد وي هلته جنګي موضوع وي دا راواخله یو نفر یې د موږ د ټولنیزو شبکو مخور چې دي دا یې دې راواخلي ټول افغانان په هغو باندې مصروف دي ټول افغانان په هغو کې نظر ورکوي خبرې پکې کوي
او یو به وایي چې دا مثبت اړخ دی، دا منفي اړخ دی، دا ښه نه کوي، دا څوک شول، دا څنګه دي، سل رقمه خبرې نظرونه پکې ورکوي. ما هدف دی دونه دا دی د وروسته پاتې ټولنو او د پرمختللو ټولنو فرق همدغلته دی. زه دا نه وایم چې د خدای ناخواسته ټول افغانان دغه فکرا وروسته پاتې دي، نه. افغانانو په کورنیو کې که په افغانستان کې دننه دي، حتی که د افغانستان بهر دي، دوی ډېر په اصولو باندې ژوند کوي، دوی ډېر ښه ژوند کوي، دوی حتی د پرمختللو نړیو د ټولنو د غړو نه ښه ژوندونه کوي. خو له بده مرغه اکثریت مطلق د موږ خلک چې دي هغه دغه ژوند په اصولو او اسلوبو باندې بیخي نه پوهېږي چې زه څه رقم باید ژوند وکړم. زه تا ته یو بله قصه وکړم، نه پوهېږم چې دا به په افغانانو باندې خدای ناخواسته په دوی باندې بده ولګي یا په ښه ولګي. موږ تاسو په مشرانو او کشرانو باندې. زه یوه ورځ په واشنګټن ډي سي کې په یوه قهوه خانه کې ناست وم. بیا زه خو معمولا چې بیرون ته وځم لږ منظم کالي اغوندم او لږ ځان تنظیموم، ځکه یو څه چې پخوا نه ما څه په ذهن کې و، په افغانستان کې زه همداسې وم چې یعنې زه به ډېر منظم وتلم، کالي مې ډېر منظم و، یعنې هر ورځ ما حمام کوه. نو ډېری وخت داسې شوي و چې خلک ما ته وایي چې ته کوم محفل ته ځې هغه ته ځې، خو دا ما خوی و. خو بیا د هغې نه وراخواته د پیغمبر د خدای یوه خبره ما په ذهن کې درلودله چې هغه ویلي و چې تاسو دومره منظم واوسئ، خصوصا په غیر اسلامي ټولنه کې، چې د غیر مسلمان خلک ووایي چې دا مسلمان دی، دا څوک دی چې په دغه شکل تا ته جذب شي. په هر حال د امریکایانو یو خاصیت زه تا ته ووایم، دلته امریکا کې ته چې څومره منظم وي، څونه د ښه کالي اغوستی وي، ښه کالیو هدف ته نه دی چې برانډ وي، چې لږ پاک وي، لږ منظم وي، تا ته اهمیت درکوي. یعنې دا د خوی خاصیت دی. زه په دو باندې بحث نه لرم، په دو باندې خبرې نه کوم. په قهوهخانه کې ناست وم، یو نفر و، ډېر زوړ سړی و، راته متوجه شو، وایي کولی شم څو خبرې درسره وکړم؟ ما وویل هو. جیمز په نامه باندې یو نفر و. خبرې مې ورسره وکړې. دا په میډل ایسټ کې که زه په پښتو کې درته ترجمه کړم، منځني ختیځ هېوادو کې دی تېرو 40 کلونو کې هلته د ریسرچ برخې، د تحقیقاتو برخې په قومونو، په ایلونو، په دو باندې دوی تحقیق کوي. دلته تحقیقاتي ادارې دي، انوم به یې زه نه اخلم. دی پاتې شوی و 40 کاله، یعنې چې ما د افغانستان نوم ورته واخیسته، دا ډېر علاقمند شو. د افغانانو باره کې دونه معلومات درلودل ما نه درلودل. قوم خیل ایل ټول یې پېژندل. دونه معلومات چې ده لرل، دونه قومونو باره کې چې ده معلومات لرل، ما نه لرل. ده سره یوه ورځ کېناستم، خبرې مې سره وکړې، ډېر علاقه مې ما سره زیاته شوه، ما ده سره زیاته شوله، ډېر معلومات ده لرل، څه معلومات ما ورسره شریکول. همدغسې کله ناکله کېناستلو، خو تقریبا 3 او 4 ځل چې کېناستلو، بیا یو بحث راغی. ما ده ته وویلې ما چې زه امریکا ته راغلم، یو څه چې ما وکتل هغه دا و چې امریکایان چې دي، یعنې داسې یو هغه مې ورته وکړم، امریکایان چې دي ډېر معلومات په هره برخه کې نه لري. ځکه زه دلته چې راغلم د امریکایي سره چې کېناستلم، بیا به نو کله مې چې د پوښتنې د یو اړخه د بل اړخه کړلې، دوی معلومات نه درلودل، په خپل مسلک کې به معلومات درلودل. بیا یوه خبره د ما ته وکړله، ده ما ته ویلې وې چې زه وایي یو پوینټ تا ته وایم، وایي هغه دا دی چې 99% افغانان چې دي رواني تکلیف لري. وایي دا ما مطالعه ده. زه ورسره لږ جید شولم، ما ورسره ونه منله، یو رقم بد تاثیر په ما باندې وکړ. ما وایي 99%، وایي 99% دو په خاطر وایي درته وایم، که ته نه وایي وایي دا ما 100% وي، یعنې چې ته یعنې ډېر بد احساس ونه کړي. دا خبر وایي ته په دو باندې یو فکر وکړه، وایي بیا به دواړه بیا غږېږي، په دو باندې خبرې کوو. زه چې همدغه نقطې ته راغلم، کله چې د ایران او د اسرائیلو جنګ شه، افغانان چې په دو مسله کې څونه علاقمند وو، څونه یې چې خپل وخت ضایع کوه په دې باندې، څونه یې چې خپله انرژي ضایع کوله په دې باندې، زه حیران پاتې شولم چې د خلک تکلیف نه لري، ښایي څه لري. ته ما ته ووایه دا جنګ د اسلام جنګ دی؟ نه. د اسلام جنګ څنګه دی؟ اسلام جنګ خو په فلسطین کې دی،
د اسلام جنگ هغه وخت ول نه و چې صدام حسین ادامه ده او ایران چکچک وهل. ایران څه کوي په نړۍ کې؟ ټول شیعه مذهبه مصالحه کوي، قلم ته نه اخلي، مصالحه کوي، افراطي کوي، د ور لمبو ته نیسي. دا په افغانستان کې دوی څه کول؟ په افغانستان کې چې څونه دوی ظلمونه کړي، څونه چې زیاتی کړی، دا ټول قصې ارقام او دا څه ما سره شته، وخت سره بیا ان شاء الله په دې باندې خبرې کوو. ایران نه اسلامي ملک دی، نه په اسلام په اصول باندې روان دی. یوازینی هدف د ایران همدغه دی چې دوی غواړي اسلام سره نیم کی. چیرته چې په نړۍ کې سنی شیعه دی باید دای په هغې باندې لیډر واوسي، دای باید قلم ترې نه واخلي، ټوپک باید ورته ورکړي. پلار جانه رښتیا هم والا دلته ډېر خلک وو، د شپې ته 2 بجو به تلویزیون ته ناست وو، همدغه د ایران او د اسرائیل هغه به ایران انټرنیشنل به اړولی وو، همدا به یې کتل ته وایه چې دو مسله څه شی شوه. یا په بلوچستان کې یوه پیښه چې وشوه، دلته په کورنیو کې بحثو کې به جنګونه وو، پلار به د زوی سره جنگ کوو، زوی به د پلار سره جنگ کوو، چې نه د ښه کار وشو نه د بد کار وشو. یعنی په اکثریت کورنیو کې همدغه رقم ته بحثونه کېدل. نو پلار جان اوس چې موږ خپل بحث ته راشو، نو ایدو ضررونه څه شی دي؟ دا ډېر زیات ضررونه لري. اول مهم ضرر یې څه دی؟ تا د اصلي مسیر د ژوند نه دې منحرف کوي. اول. دویم، ته خپل صحت ته هم په رواني توګه هم په فزیکي توګه توجه نه کوي. ته خپلو درسو ته توجه نه کوي، ته خپل آینده ته توجه نه کوي. بله مهمه خبره دا ده چې کورنۍ اړیکې له منځه وي. لکه څنګه چې تا وویلې، زه مطمئن یم چې په همدغه د ایران او د اسرائیلو په جنګ باندې کورنیو کې ورونو سره جنګ کړی، یا او نه په لسګونو. ځکه زه دغه په اطمیناني د خبره ول درته کوم، زه په کورنیو چارو وزارت کې چې ویاند وم، هلته موږ ته ډېره عجیب او غریب هغه به راتلل، موږ ته به موضوعات راتلل. بل زیان یې دا دی چې تا غوسه ناکوي. ته چې کله په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي، د جنګ، بربادۍ، د ویلو، د ټکولو، د وینې د تویولو، د ویشتلو، د انفجار، دا تا ذهنا خشین کوي. ته یعنې نورمال حالت نه وځې. هغه مخکې د جیمز خبره ده چې ما ته یې کړې وه. د دغو نورمال حالت نه چې ته ووځې، ته چې د یو په ټولنه کې د یو نفر سره، د یو سالم فرد سره که ته مخ کېږې، یو او دوې خبرې که وکړي، هغه به بحث در سره کوي، ته به وار پرې کوي. نو دغه ضررونه دي. نو اوس که راشو دې ته چې دغه عادت څنګه رامنځته کړو، یعنې د کورني بحث لومړیتوبونه باید څه وي؟ دا یو عادت دی، دا یو ډیسپلین دی. دا باید موږ او تاسو په کورنۍ کې دغه عادت له نن نه وروسته پلی کېږي. ما توقع د افغانانو ټولو کورنیو نه په ډېر احترام دا ده چې دغه موضوع ته، دغه عادت ته ډېر زیات توجه وکړي. دا هغه څه دي چې د تعالی ترقۍ، پیشرفت، سربلندۍ او عزت لپاره دی. په کورنۍ کې په کوم موضوعاتو باندې موږ خبرې وکړو، اولویتونه څه شو ته ورکړو، یعنې د کورني بحث لومړیتوبونه باید څه وي. ما توقع شهر جان ایتانه دا ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې بحث کوو، اوله توقع ما ایتانه دا ده چې ته که بیرون جنگ شوی وي د دوی وادو، هغه ما ته مه راوړه. ته اول د ما سره په کور کې که زه چېرته ناست ومه، ته راځې بیرون نه، اوله خبر دې باید دا وي چې پلاره ورځ دې څنګه وه، پلاره شپه دې څنګه وه، پلاره څه دې وکړل د ورځې په جریان کې، پلاره سبا ته څه پلان لرې. د ورور سره د رویه په همدغه شکل، د خور سره د رویه په همدغه شکل، د مور سره د رویه په همدغه شکل. زه خپله چې پلار یم، د تا توقع باید د ما نه دا وي. زه که چېرته د وظیفې نه راځم، د وظیفې غم تا ته اول نه راوړم. زه بیرونی جنجال اول تا ته نه راوړم. زه اول تا ته وایم چې شهیر جانه تا ورځ څنګه وه، څه دې وکړل، څه دې ونه کړل، کوم کارونه دې وکړل، سبا یې لپاره پلان څه لرې، آینده یې لپاره پلان څه لرې. په دغې مسایلو به موږ تاسو خبرې کوو او دو ته به اولویت ورکوو، دو ته به لومړیتوب ورکوو. دا به موږ تاسو د بحث اول خبرې وي.
بیا یې دونه چې وراخواته شولو په دوم بحث وکړه بیا په اشیا کې که چېرته دغه مسله وه بیا په دغو باندې به حتما خبرې کوو په دې خبرې کوو خو وخت به دونه دوته نه ورکوو چې بیرونی مسله وي ما ورته په دو باندې دونه راوپېچو چې د څنګه اول کښېنو په دو باندې خبرې وکړو ډوډۍ خورو په دې باندې خبرې وکړو شپه شي په دو باندې خبرې وکړو ګیس چې راولټېږو سهار بیا په دو باندې خبرې وکړو نه ته به د انرژي په دې منفي شیانو هغه څه چې تا بدن ته تا ذهن ته منفي انګیزه ورکوي دغونه به لرې اوسي دا هغه څه دي چې سالم فکر او ناسالم فکر سره جدا کوي یا زه یو مثال ته درکوم چې دغه بحث لږ واضح شي فرض که په یوه کورنۍ کې یوه کورنۍ فرض که 15 کسیزه کورنۍ ده پلار چې دی سیاستمدار دی یو زوی چې دی د ډاکټر دی بل زوی چې دی بیکاره دی بل خور ده فرض که د استاده ده آنلاین درس ورکوي او مور چې ده د کور ښځه ده د دو د کورنۍ بحث باید څنګه وشي کله چې شپه کېږي ډوډۍ خوړل کېږي بحث چې رامنځته کېږي کورنۍ کې پلار د دې حق نه لري چې دا سیاستمدار دی ټوله شپه دا په سیاست کې وغږېږي ریموټ ورسره یې فرض که ریموټ خبرونه یې نیولي او سیاسي بحثونه یې نیولي وي تر اخره پورې اولادونه یې هلته په ټلیفونو کې مصروف وي یا ګوښه ناست وي یا د خبرو حق ونه لري په دې شکل نه دا خو دیکتاتوري ده دا خو مثلا دغه میرمنې ته خور لور ته او اولاد ته اهمیت نه ورکول دي دا باید په خپله برخه کې سیاسي برخه کې یو څو خبرې وکړي د اولاد څخه خپل بحث وکړي د خبرې وخت باید دا پوه شي چې زه باید څونه وغږېږم بیا ډاکټر ته چې نوبت راځي ډاکټر باید بیا په سیاسي موضوعاتو کې خبرې ونه کړي ډاکټر د خپل جراحي برخې نه خبرې وکړي چې ما نن داسې جراحي وکړه نن په دغو شکل کې ما یو ابتکار وکړه یو کومه قصه وي یو خندا یو خبر وي هغه دې وکړي بیا د نوبت ورکړي هغه زوی ته چې بیکاره دی ورور باید په دې باندې وغږېږي پلار باید په دې باندې وغږېږي چې ته بیکاره یې ولې بیکاره یې ته باید ځان ته یوه لاره چاره د کار پیدا کړې چې هغه د دغه مشکل نه روځي خور چې دا مثلا آنلاین درس ورکوي د هغو سره باید بحث وشي چې ته څنګه کولی شي نور هم دو برخې ته د رونق ورکړي څومره شاګردان دي اهمیت ورکړي په یوه برخه کې د یوه نفر څخه چې ته غږېږې ته هغو نفر ته ولیو ورکړي ته هغو نفر ته اهمیت ورکړي ته هغه نفر نور هم غیر مستقیم تشویقوي چې دغه برخه یې تا خو ډېره مهمه ده ته په یوه برخه کې د یوه نفر سره د په مسلک کې د په کار کې ونه غږېږي خبرې ورسره ونه کړي دی ناخودآګاه داسې فکر کوي چې والله دا ما برخه که چې مهمه نه ده دا تشویقېږي نه ده ډاون کېږي یعنی دغه ذهنا دی نور هم خرابېږي نو دغه موضوعات و چې ایله د په کورنیو کې له دې وروسته دغه موضوع ته ډېره جدي توجه وشي ما توقع یو ځل بیا په دې باندې ټینګار کوم ایتانه د کورنۍ د غړو نه همدغه ده چې له دې وروسته به که تر اوسه پورې هر څه وو که موږ تاسو په هر څه مسایلو باندې خبرې کول له دې وروسته چې په کوم مسایلو چې موږ غږېږو هغه باید د موږ اولویتونه هغه څه وي چې د ما په ګټه وي د کورنۍ په ګټه وي د چاپېریال په ګټه وي د هېواد په ګټه وي وروستۍ خبره مې دغه ده د هېواد پیشرفت په دې کې دی چې فرد سالم وي د هېواد پسرفت په دې کې دی چې د کورنۍ یو غړی ناسالم وي که چېرته کورنۍ سالمې شولې ټولنه خپله سالمه ده او هېواد خپله د پرمختګ او تعالی لور ته ځي پلار جانه اول خود زیتان پلار جان ډېر منندوی یم ایدو په خاطر ته همیشه پلار جان موږ سره داسې رفتار کوي لکه یو ملګری هره خبر پلار جانه چې ما په زړه کې وي زه په زغر درته تا ویلی شم مثلا کوم مشکل ولرم په زغر د پلار جان تا ویلی شم چې والله پلار جان دغه مشکل لرم دا څه لیکم یو نظر درنه وغواړم خو له بده مرغه په اکثریت پښتانه پلارونه چې دي ډېر یو خرابه رویه د خپلو اولادو سره لري مثلا پلار او زوی تنها یو ځای کې ناست وي د زوی د ډېره ډاره خپل پلار ته هېڅ غږېدی نشي یوه خبر نشي کوي چوپ په خوله ناست وي تر آخره پورې تر هغه وخته پورې چې یو بل نفر راشي یا د کوټې نه ووځي نو پلار جان زه تا نه ډېر منندوی یم د ښه رفتار نه چې موږ سره کوې یعنې هر وخت پلار جان چې ما په زړه کې هره خبر وي زه ډېره واضح درته کوی شم او دوهم پلار جانه ما خپل نظر پلار جانه چې دی دغه د کورني بحثو لومړیتوب موږ باید اول دغه هغه ته ورکړو چې کوم لکه مشران خپلې تجربې شریکه کړي د کشرانو سره
یا داسې خبرې وشي چې په هغو کې درس وي یا بعضې کیسې وشي چې هغه ډېر داسې یعنې زیاتره ښه مفهومونه ولري او یعنې تجربې خپلې وي د خپل ژوند تجربې خپلې اولادو ته یا کشرانو ته شریکې کړي. اول خو دا خبره دی ما مکلفیت دی د پلار مکلفیت همدغه دی چې د اولادو سره رویه ښه وي، د اولادو سره رویه صمیمي وي، د اولادو سره رویه د یو ملګري په صفت وي. دا ګټه خپله پلار ته ده، دا ګټه خپله کورنۍ ته ده. یعنې دا داسې نه دی چې زه وایم چې دا تا په ګټه، دا ما په ګټه هم دی. ځکه که زه اوس تا سره یوه ښه رویه وکړم، ملګري په صفت تا سره مخکې ولاړ شم، ته خپل هر راز او نیاز ما سره شریک کړلی شي. ته بله ورځ بیرون که چېرته د داسې یوه شخص سره چې هغه دښمنانه فکر ولري یا مضر انسان وي یا یو بد انسان وي، یوه خبرې تا سره شریکي هغه بیا ته یې ما نه پټوي، بیا یې ما سره شریکوي، بیا پلار دې ته متوجه کېږي تا د دغې مشکل نه د دغه غلط لارې نه چې ته پې خدای ناخواسته روانېږې، د هغې نه تا بیا په اسانه توګه په ښه توګه بیا راګرځوي. په دې کې ډېرې زیاتې ګټې دي. او له ښه مرغه یو شی زه درته ووایم چې داسې نه دی چې په ټولو کورنیو کې د افغانانو داسې دی. دغه زموږ په کچه ځوانان چې دي د ډېر ښه فکر لري اوس په افغانستان کې، بهر د افغانستان یعنې افغانان په لره پښتنو کې او برو پښتنو کې دوی د اولاد سره ډېره ښه رویه لري، دوی د اولاد سره ډېره صمیمي رفیقانه رویه لري، دوی اولاد ته وخت ورکوي، دوی اولاد سره خبرې کوي، دوی اولاد ته ښه لاره ورښیي، دوی خپل دغه کومه خبر چې تا وکړه ډېره مهمه وه چې پلار باید خپلې تجربې د اولاد سره شریک کړي. دا ډېره ښه خبر ده. یعنې نن ما تا نه یو څه کړل هغه دا و چې پلار باید خپلې تجربې د اولاد سره شریک کړي. دا ډېره ښه خبر ده. نو که د خبرې ډېرې زیاتې نه شي، یو ځل بیا زه په دې باندې تاکید کوم چې له دې وروسته بلخیره زموږ او تاسو د کورنۍ د مجلس لومړنۍ خبرې هغه څه وي چې زموږ ګټې وي پکې، د کورنۍ ګټې وي پکې، د ټولنې ګټې وي پکې، د هېواد ګټې وي پکې. د هغې نه وراخواته چې دغه شیان وشول په دې باندې خبرې وشي، د هغه نه وراخواته که بیا په سیاسي مسایلو سړی خبرې وکړي، وخت ورکړي، یو څه محدود وخت ورکړي، دا ښه خبره ده. نو اوس که ته کومه بله خبر نه لرې تا ته ښه وخت غواړم بیا به دواړه خبرې وکړو. صحیح ده پلار جانه. نو نه بله کومه خبر خو نه درته لرم، انشاءالله در موږ عملي کړو. نو تا ته هم پلار جانه زه ښه ورځ غواړم، ښه وخت ولرې. خدای پامان.